بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر سلام و احترامات خدا خدمت حاضرین در تالار تقدیم میکنم. ما هم به نوبه خود کامیابی میگم به ملت افغانستان که باز به یک مرحله رسیدیم که بتانیم یک سرنوشت عمده بر مردم افغانستان صلاحیت تعیینش داشته باشیم. ما هم به نوبه خود وضاحتی که جناب شیخ صاحب تقدیم شما کرد میخوایم به تفسیرش بپردازم. بحث که ما خواهد داشتیم در قدم اول دستاوردهایی که در ملی امتحانات تنها در قسمت کنکور عمومی پیش گرفته او را بیان خواهد کردیم. به تعقیبش برنامه‌هایی که ما پیشروی داریم تا کنکور اونا را با شما شریک خواهد ساختیم و بازو بحث ما سر تعداد کاندیدا و تفصیل تعداد کاندیدا خواهد باشد و در قسمت‌های اخیر هم بالای ظرفیت و پلان کنکور تفصیل پلان کنکور بیان می‌کنم. په لومړۍ برخه کې غواړم په هغه لاسته راوړنو باندې بحث وکړو چې ازموینې ملي ادارې ګامونه اوچت کړي دي ترڅو وکولای شو خپل هیوادوالو ته لا نور سهولتونه ایجاد. تاسو به دې چې اماراتي ادارې همیشه په دې هڅه کې دي ترڅو د ستونزو د حل په موخه نوې لارې پیدا کړي او هغه د نوې لارو پلي کولو په اساس باندې وکولای شي سهولتونه ایجاد کړي. نو په دې خاطر تیر کلونو کې یوازینۍ ستونزه چې موږ د اختصاصي کانکور لپاره درلودل کوم د طالبان چې د انسټیټیوټونو څخه 14 صنف باندې فارغ شوي وو نو دغه اکثره سوالونه به د 15 په سطح باندې راتلل. مهم بیلګه تاسو ته وړاندې کول اسفانسا کمپیوټر ساينس ماسترین موږ پوهیږو چې نوې ټکنالوژي ده ماستر ټکنالوژي ده او د ډېر ډپارټمنټونه دي. معمولا په افغانستان کې چې موږ د کمپیوټر ساينس د برخې انسټیټیوټونو فارغان درلودل هغه به 3 ډپارټمنټونه کوي خو د دې به سوالونه مجموعي توګه د کمپیوټر ساينس ټول مضامین څخه راتلل. نو ازموینې ملي ادارې وکولای شول چې د تخنیکي او مسلکي ریاست په مرسته او د لوړو زده کړو وزارت په همغږۍ باندې موږ وکولای شو چې هر ډپارټمنټ ته ځان ته بانک تهیه کړو د هرې برخې اختصاصي سوالونه وړاندې کړو. د عمومي کانکور بانک دی لکه څنګه چې ازموینې ملي اداره هر کال نوي سوالونه جوړوي او د تازه نصاب سره سم د سوالونه جوړیږي. نو ازموینې ملي ادارې سږ کال بیا د نوي نصاب په اساس باندې چې د معارف وزارت لخوا د ادارې سره شریک شوی دی په څلورو ژبو باندې مکمل بانک د کانکور نوی جوړ شوی دی. یعنی په دې کې به دا هڅه نوي یا دا په دې فکر باید موږ د طالبان نوي چې د تیر کال سوالونه به سږ کال بیا دوی ته دغه کې راځي پرچو کې راځي نه نوي سوالونه دي د نوي نصاب څخه. نو کوشش به دا وشي چې کوم کتابونه چې دوی ته په لیسه کې تدریس شوي دي هغه باید په دقیقه توګه مطالعه کړي وي. بله ستونزه چې اکثره داوطلبان ورسره مخ وو کله چې یو داوطلب یو رشتې ته کامیاب شو بیا دې رشتې ته بنا پر هر مشکل شو وینسوي کولای چې دا رشته په مخ بوزي. نو دا داوطلب به خپل د بدخشان وو کامیاب شوی په قندهار پوهنتون ته په دې خاطر چې د روان امتحان کې برخه واخلي نو دی مجبور چې بدخشان حرکاتو کې لاړ شي قندهار ته د پوهنتون خپل منفکر اخلاص کې او دا راوړي مرکز کې موږ ته راورسي. د دې سہولت ایجادولو لپاره موږ یو مکمل آنلاین سیستم جوړ کړی دی. کوم داوطلبان چې پوهنتون ته نه دي حاضر شوي هغه د لوړو زده کړو وزارت د خوا معلومات دې سیستم ته رسیږي. دغه معلومات هر داوطلب کولی شي د خپل آی ډي په سات باندې دا ډاټ ترلاسه کړي چې آیا د منفکي اجرا شوې ده او دی کولی شي بل کال امتحان ته دغه وکړي اشتراک وکړي که ونه کړي. نو دا تګ راتګ نه موږ داوطلبان خلاص کړي دي. دی کولی شي خپل کور کې خپل موبایل خپل ټلیفون کې دا معلومات ترلاسه کړي او په ډاډه زړه باندې بل امتحان ته آمادګي ونیسي او ثبت نام ورته وکړي. ازموینې ملي اداره کې موږ همیشه د داوطلبانو سره په دې ستونزه کې یا داوطلبان دې ستونزې سره مخ اوسئ که چېرته کوم املایي غلطي د دوی په شهرت کې شوي وي دوی په لیسه کې شوي وه او یا دوی په د پېژندګلوي په معلوماتو کې کوم مشکل راغلی و نو دوی به همیشه ازموینې ملي ادارې ته مرکز کې مراجعه کوله او بیا به د اسناد ته مراحل کول ترڅو دغه اصلاح د نوم وسي. یو اوږده پروسه ده اکثره داوطلبان دې سره مخ شوي دي. نو دې ستونزې د حل په موخه ازموینې ملي اداره سږ کال تر ډیره حده پورې الکترونیکي تذکره غوښتنه کړې ده. یعنی زموږ اکثریت ثبت نام 80 سلنه ثبت نام په الکترونیکي تذکره باندې شوی ده او ازموینې ملي اداره دا هوډ لري چې را روان کال کې به ان شاء الله هیڅ ازموینه بدون د الکترونیکي تذکره نه وانخیستل شي. اکثریت هیوادوال ته دا د تشویش په توګه یا ورته تشویش ایجاد شوی دی یا خپل کوم تشویش ورلودل د ازموینه سږ کال والي یو میاشت مخکې اخیستل کېږي. د دې لپاره هیواد د ځینې ستونزو سره مخ و. تیر کال چې کله موږ امتحان واخیست آخري محصل چې کله موږ معرفي کړی او دی ولاړی سم کې کښېناستی نو دغه څه حد اقل 20 ورځې تر یو میاشته پورې درس تېر شوی و. دلته تاسو پوهېږئ چې د لوړو زده کړو وزارت کې حاضري نصاب مهم دی ځکه یو محصل چې غواړي که غواړي سمستر مکمل ووایي دا باید محروم نه شي.
نو په دې خاطر چې د مشکل نه جلوګیری وسی او ورسره د اقلیمي تغیراتو له امله تاسو وینئ چې موږ ډېر ګرم ژمی درلودی، همداسې به ډېر ګرم دوبی ولرو چې له دې امله به په ګرمسیرو ولایتونو کې زموږ ازموینه مشکل سره مخ شي او طالبان به ډېر په عذاب شي. نو د لوړو زده کړو وزارت په غوښتنه او اقلیمي تغیراتو په کتنې سره موږ وکولی شو چې سږ کال نظر تېرو کالو ته خپل ثبت نامونه په وخت سره خلاص کړو او دا ازموینه به یو میاشت مخکې واخیستل شي او یو میاشت مخکې به پایلې هم تاسو سره شریک شي. را روانه برنامه چې ازموینه ملي اداره کار باندې کې تر کانکور پورې ځینې مهم تاریخونه دي زموږ ګډونوال دې ته په تمه دي. غواړم دا تاسو د نشراتو له طریقه هغوی ته وړاندې کړم. په ترتیب سره اول موږ د همدې هفتې په پای کې چې پنجشنبه به ازموینې د سنتي طبابت کم طبيبان کم شیخ صاحبان چې سنتي طبابت لپاره ثبت نام کړی دی او هغوی غواړي په دې برخه کې تثبیت شي تر څو جواز د کار واخلي او په دې برخه کې فعالیت وکړي. د دې ګډونوالو امتحان به په روان پنجشنبه کې وي او ورسره د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون ماستري برنامه ازموینه به یو ځای په همدې پنجشنبه ورسره واخیستل شي. ورسره د هفتې په جریان کې به د عامه روغتیا وزارت د ټرینري تخصص د طبي تخصص ټرینري بستونه به اعلان شي د ثبت نام لپاره او د ثبت نام سره متصل به امتحان واخیستل شي. شفاخانه تدریسی مربوط وزارت تحصیلات عالی که شامل شفاخانه تدریسی در مرکز میشه، شفاخانه تدریسی پانتون ننگرهار و شفاخانه تدریسی پانتون خوست ثبت نامشان در جریان از هفته اعلان میشه. اونا بستهای اکمال تخصص است، یعنی داوطلبانی که به برنامه اکمال تخصص جذب میشه ثبت نامشان دی هفته اعلان و متعاقبش امتحان گرفته خواهد شد. یک امتحانی که نظر به شرایط اکادمیک بگیم ما سال گذشته قرضدار ماندیم. دور دوم امتحان اگزیت سال 1404 است که هم الا ختم ماه عمل انشالله امتحانش گرفته خواهد شد و نتایجش اعلان میشه. کسایی که شامل امتحان نشدن اکثرا به زحمت میشن از ولایت ها میایین تا اینجا و با خاطر که به موضوع پی ببرن. با خاطر از ما میگیم که اگر ما در شارت لیست بر شما گفتیم که شما شامل امتحان بعدی هستین، به هیچ وجه نه وزارت تحصیلات عالی نه وزارت صحت عامه شورای طبی و نه اداره ملی امتحانات شما را شامل از امتحان نمیتونه. لطفا منتظر باشین، ان شاء الله در ماه سور یا جوزا ما ثبت نام امتحان دور اول اگزیت 1405 اعلان میکنیم. شما میتونید به امتحان ثبت نام کنین. بس به تعقیب در هفته اخیر ماه حمل ما بخیر امتحانات برنامه‌های ماستری را از برنامه ماستری پانتون کابل اعلان می‌کنیم. کسایی که ثبت نام کرده فرمایششان بر ما رسیده اونا باز میتونن مطابق تقسیم اوقات اعلان شده، چون تعداد زیاد است در یک دور مشکل است، در چندین دور تقسیم اوقات اعلان میشه، مطابق از او برنامه امتحان باز میتونن حاضر شون. تعداد ثبت نام کننده هایی که ما بر کنکور عمومی داریم امسال پیش بینی مایی است که در حدود 1,20,000 داوطلب خواهد باشه که از جمله در حدود 95% فرمایشان بر ما رسیده. ثبت نام قسم که شیخ صاحب فرمودن ثبت نام هنوز جریان داره. تا آخرین حد ما کوشش میکنیم که داوطلب ما از امتحان محروم نشه، چون یک سال وقت بسیار زیاد است تا اینا بر برنامه بعدی ثبت نام کنن. از جمله فرماهایی که بر ما رسیده در حدود 43% داوطلبای ما در زون مرکز است با شمول ولایت کابل، 22% داوطلبای ما از زون مشرقی است، 20% داوطلبای ما از ولایت‌های زون شمال است، 6% هم زون غرب و 9% هم زون جنوب تعداد داوطلبای ما هستند. ظرفیتی که از وزارت تحصیلات عالی آمده در بخش‌های مختلف خلاصه‌اش شیخ صاحب شما تقدیم کرد. ما در وزارت تحصیلات عالی بر سال 1405 تعداد مجموعی جذب که داریم 74,500 داوطلب است که به این 74,500 داوطلب 2,400ش فارغ‌های مدارس دینی می باشه که اونا امتحان اختصاصی بخش علوم دینی رو پیش میگیرن. 8,580 تن از فارغان رشته های اختصاصی به سویه 14 هستند که اونا میرن صنف 15 و 16 خود پانتون پیش میبرن و در برنامه های شبانه در حدود 4,600 داوطلب جذب میشن که اینا از به شکل مشترک از داوطلبای فارغای مکاتب و فارغان مدارس میباشه. از فارغان مکاتب به تحصیلات عالی تعداد مجموعی جذب که تا فعلا بر ما رسیده 59,460 تن داوطلب است که در اینجا بخش علوم طبی 3%، بخش اقتصاد و تکنولوژی معاصر 9%، در بخش سکتور زراعت 19%، بخش علوم دینی 12%، علوم ساینسی انجینری و سکتور معادن 13% و 44% هم شامل برنامه‌های علوم اجتماعی میشه. خوشخبری دیگه که ما بر داوطلبای داریم، سالهای قبل معمولا وقتی کانکور اعلان میشد
تمام داوطلبا 5 انتخاب حق داشتن. اگر با 5 انتخاب کامیاب نمیشدن، ظرفیت دوم و سوم در تحصیلات عالی اعلان میشد، ولی او ظرفیتایی نبودن که فردا مثال او چیزی که در ذهن داوطلب است بتونه به او راه یافت. امسال ما جذب انستیتوت های نیمه عالی را که یک مسیر بسیار خوب و بسیار مؤثر برای راه یافتن به تحصیلات عالی است، اینا را ما از کنکور عمومی جدا ساختیم. وقتی داوطلبان ما امتحان کنکور عمومی خود سپری میکنه، 5 انتخاب می داشته باشه. اگر به هیچ کدام از این 5 انتخاب کامیاب نشده باشه یا برشته کامیاب شده باشه که مورد علاقهش نباشه، ما بر تمام از این داوطلبات در چانس دوم میتونیم اجازه ثبت نام به 30000 ظرفیت جذب انستیتوت های نیمه عالی بدیم که اینا میتونه در این انستیتوت ها مطابق رشته‌ای که مورد نظر است 2 سال در انستیتوت تحصیل میکنه، بعد از 2 سال شامل پروسه امتحان 14 پاس اختصاصی میشه و پس دوباره میتونه بعد از 4 سال یک درجه یا دیگری لیسانس به دست بیاره و داشته باشه. امتحان کنکور عمومی 1405 امسال به 4 دوره تنظیم شده که دوره اول قسم شخص فرمودن تاریخ 22 سال پروسه بایومتریک و به تعقیبشان پروسه امتحان اعلان میشه. در اینجا هر دوره به صورت مشرح تقسیمات روزهای بایومتریکشان، تقسیمات روزهای امتحانشان به صورت مفصل و مشرح هر دوره اعلان میشه. و داوطلبا پیام مایی است هر دوره امتحانی که اعلان میشه امرایش میتونیم بگیم شارت لیست بگیم یا تعداد کاندیدانی که شامل از پروسه می باشه امرایش لیست آنلاین اعلان میشه. اینا میتونن با درج شهرت خود با درج نمبر تذکره خود اونجا چک کنن. در صورتی که شامل امتحان باشه بدون تشویش میره کارت خود از لیستای خود به دست میاره و در روزی که بایومتریک اعلان شده میره به بایومتریک خود مراجعه میکنه. اگر داوطلبی که شامل پروسه امتحان به هر دلیلی نشده باشه در پالوی شارت لیست، ما یک لیست دیگه به نام بلک لیست داریم. کسایی که ثبت نام کردن یا منفکیشان بر ما نرسیده یا ای که مشکل در معلوماتشان موجود است یا ای که فرمشان نزد معارف مانده پیش ما نرسیده باشه، اونا میتونن در اونمو بلک لیست که بازم با درج شهرت یا تذکره خود میتونه به دست بیاره، در اون بلک لیست علت بلک لیست شدن خود و راه حل شمولیت در امتحان میتونه شکنه به دست بیاره. ولادهایی که شامل دوره اول میشه که تاریخ 21 سال بخیر ان شاء الله امتحانشان اعلان خواهد شد. در زون مرکز شامل ولایت‌های میدان وردک، لوگر، پروان، کاپیسا، غزنی و در زون مشرقی پکتیکا، کنر. در زون شمال ما بدخشان، بغلان، سرپل، فاریاب. در زون غرب بادغیس، هرات، ارزگان و غور میباشه. در بدخشان نگفته نمانه که در بدخشان ما 5 حوزه امتحان داریم، تمام حوزه‌هایشان شامل دوره اول است. دوره دوم امتحان که تاریخ 28 سال پروسه بایومتریکش مفصلا بعدا اعلان خواهد شد، شامل 18 ولایت میشه که از مرکز ما تنها ولایت پنجشیر داریم، به تعقیبش پکتیا، ننگرهار، لغمان، نورستان، بلخ، جوزجان، فرا، نیمروز، قندهار، هلمند، زابل، بامیان، دایکنډي و خوست است. در دوره سوم که تاریخ 12 جوزا امتحان می باشه، فارغ های لیسه های کسایی که برای ولایت کابل برای امتحان کنکور ولایت کابل ثبت نام کردن اونا شامل از این امتحان میشن. کسایی که بنابر هر مشکلی در ولایت خود در امتحان حاضر شده نمیتونن، فرضاً یک داوطلب امتحانش در روز اول در ولایت تنظیم شده، باز اینا کوشش نکنن به روز سوم بیان. اگر روز اول اینا در امتحان غیر حاضر شد، از تاریخ اول جوزا تا تاریخ 18 جوزا اینا میتونن در مرکز به اداره ملی امتحانات و در ولایت به زونهای این اداره مراجعه کنن. به صورت آنلاین ثبت نامشون صورت میگیره. وقت ثبت نامشون تکمیل شد یک رسید برشون داده میشه. مطابق از رسید هر وقتی که امتحان دوره آخر در کابل اعلان میشه، اینا میان کارت شمول و بایومتریک خود میگیرن و شامل از امتحان میشه، به خاطر که هیچ کسی از امتحان نمانده باشه. دوره چهارم که دوره آخر امتحان کنکور سال 1405 خواهد باشه بخیر، شامل فرماهای باقی مانده. اگر کسی فرمایشان باقی مانده می باشه به دوره آخر میخوان ثبت نام کنن. فارغان بیرون مرزی که در مرکز ثبت نام کرده باشن، بخش شبانه‌ای که بر ولایت کابل ثبت نام کرده باشن، بخش 14 پاس ولایت کابل، غیر حاضرایی که گفتیم تا تاریخ 18 میتونن ثبت نام کنن و همچنین فارغان مدارس که بر کابل ثبت نام کرده باشن میتونن به دوره چهارم مراجعه کنن. ثبت نام قسم شرکت فرمودن ثبت نام جریان داره هنوزم الا تاریخ 20 حمل، یعنی تاریخ 20 ماه در مرکز و در ولایات فرم‌های ثبت نامی که توسط اداره ملی امتحانات جمع‌آوری میشه، از هر ولایتی که داوطلب باشه امتحانشان در مو ولایت تنظیم میشه. بعد از تاریخ 20 عمل ثبت نام ما توقف نداره، میتونه کسایی که ثبت نام نکرده باشه و فرم‌ها در دست خود داشته باشن بازم به اداره ملی امتحانات یا در زونها فرمای خود تسلیم کنن، به شرطی که امتحانشان در دوره آخر یعنی دوره چهارم در کابل تنظیم میشه. مطابق ما مشکلاتی که فارغ های 14 پاس در ولایت گرمسیر ما دارن،
به اونا میخوایم خبر بدیم که هیچ تشویشی نداشته باشن. اونا میتونن تا ختم فراغت خود در این ولایت در پانتونایشان ثبت نام کنن. امتحان 14 پاس فارغان 14 پاس ولایت گرمسیر بعد از ختم دور 4 امتحان کانکور جدا اعلان میشه و امتحانشان گرفته میشه. و من الله توفیق.